له خیرخانې کوتل څخه تر مزار اډې پورې د سړک د دوهمې برخې د جوړېدو پر وړاندې د استملاکي خنډونو د لرې کېدو چارې روانې دي. د کابل ښاروالۍ له لوري د خیرخانې کوتل څخه تر مزار اډې پورې د 2520 متره اوږد سړک د جوړېدو پر وړاندې د استملاکي خنډونو د لرې کېدو چارې روانې دي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي له هوریت نیوز سره په خبرو کې وویل د دغه 2520 متره اوږد او 80 متره پلن سړک چارې څه د پاسه د 380 میلیونه افغانیو په ارزښت له خیرخانې کوتل څخه تر مزار اډې پورې جوړیږي چې د روان کال تر پایه پورې به چارې بشپړ او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. و در این حال بخش دومش یا لات دومش که امسال کارش آغاز شده و برداشتن موانعش تمام شده، مسئله استملاک تمام است و عملا کار سر جریان داره، بیش از 2.5 کیلومتر هست که در کل 60 متر عرضی سرک می باشه و انشالله تا پایان سال کاری بخش هم خلاص میشه و بخش سوم که با بخش نهاییش میشه که مکمل همی 10.7 کیلومتر را احتوا میکنه در دست دیجان و در این حال در دست تدارکات قرار داره که انشالله بعد از اجرا شدن بخش دوم سر بخش سوم نیز کار جدی و اساسی صورت خواهد گرفت. په ورته مهال ځایي اوسیدونکي وایي که د سړک په پراخېدو کې دوکانونه او مارکیټونه ویجاړ شول خو په تګ راتګ کې به یې هغه ستونزې راکمې شي چې په تیر کې ورسره لاس او ګریوان و. سرک جور شوه آزاد شوه به تمام مردم فایده است. اول به اول سرک رهبندان باشه، مریض مردم به جای نمیرسه، دره مریض تلف میشه، جنازه مردم به جای نمیرسه، به وقتش عروسی داشته باشه مردم به وقت زمان رسید نمیتونه. این سرک کلان شوه برای مردم بسیار صورت است. اول دکان‌های خود ما یعنی تخریب شده است. ما خوش هستیم دمی تخریبش به شرط از اینکه دکان‌ها که تخریب شد یعنی سایه کلان شد برادر. ورځ یو شی ته یادوري وکم من دلته تقریبا 3 کاله کې ځوان کومه خلک دغه پتنګ ول دی جن کړي وکړي لاړ دې په خاطر سره باندې و مشکلات و وظیفې ته رسیدای نشو، مریض په موقع په عین زمان کې تداوی کېدنه اکثر مریضان لار کې لمنځه تلل. نو واضح شي د دې ټول په فایده د ټول په نفع باندې ده. دا به داسې یو سړک د څو ولایت یو سره وصل کړي دي. دا ستوني فقرات دی د دې مملکت ده که هر څوک فکر وکړي دې باندې باید زیاته توجه وکړي. این یک چیز واضح است که سرک آبادی و مردم است، سهولت عامل منفعه است. دیگه ما بسیار خوشحال هستیم، سپاسگزار هستیم از امارات اسلامی که همچون پروژه های بازسازی را در وطن ما پیاده می سازه. این عامل منفعه است، نفعش به همگی است. خیلی خوشحال هستیم. موټر چلونکي د یاد سړک په پراخېدو خوښ دي. وایي دغه سړک د موټرو د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله په ساعتونو بندېده چې د دغه سړک له پراخېدو سره به دغه ستونزه راکمه او اوسیدونکو ته به په تګ راتګ کې اسانتیاوې رامنځته شي. خب طبعا وقتی که سرک جور شود حادثه ترافیکی کم میشه، مشکل مردم حل میشه. مردم با یک نفر مریض می داشته باشه میتونه که به یک جای بره و اگر سرک خراب باشه نمیتونه به اصل هدف خود برسه، مریض هم از بین میره. این کار بسیار نیک است. سرک به جوړ شي نو بیا وخت د ټولو مشکل حلیږي. نو دغه څه مشکل دغه دکانو جوړ کړي، د دکانونو هم د خیر هغه شول اخو ته دې خواته هم دغه څو میاشتو کې د خیر جوړیږي بیا نو مشکل د ټولو هغه رفع کېږي، نور څه مشکل نه پیدا کېږي. بسیار زیاد کار کم بشه دیگه. حالا در 2 ساعت 3 ساعت 1 ساعت طول میکشد، شاید به 20 دقیقه 10 دقیقه طول بکشد. بسیار راحت خوب بشه، سهولت میشه، بسیار خوب میشه کار. د مسولینو په خبره د دغه سړک په اوږدو کې 4 شخصي ملکیتونه دي چې مالکانو ته به استملاکي حقوق ورکړل شي.